دا وظیفه چې څوک کوي نو رب العالمین به زر تر زر مالداره کړي، غریبي مسکیني او محتاجي به رب العالمین ختم کړي او رب العالمین به دا مالداري ارمان زر تر زر پوره کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما وروڼو او خویندو، نن درته یو داسې وظیفه ښیم که دا وظیفه تاسو شروع وکړئ نو د تاسو دا مالدارۍ چې کم ارمان دی هغه پوره شي، غریبي او مسکیني هغه به د ستاسو ختمه شي. رب العالمین به تاسو ټول مالداره کړي. د مالدارۍ د خاصولو لپاره د سورة الواقعه دا وظیفه چې کم یو کس راونیسي ډېر زیات عجیب او غریب فواید اثرات رسېږي. خپل سترګو باندې به ووینئ چې یاره زما څنګه غریبي ختمه شول او څنګه رب العالمین زه چې کوم دی مالداره کړم. د مالدارۍ خاصولو لپاره په دې صورت کې یو ډېر لوی پاور چې کوم دی پروت دی. خپل چې کوم دی علما کرامو بزرګانو به خپلو بچیانو ته د دې صورت هغه تلقین ورکولو چې دا صورت وایي. د دې صورت یو نوم صورت الغنا هم دی، یعنی دا مالدارۍ والا صورت. کوم انسان چې دې صورت وظیفه کوي رب العالمین به زر تر زر مالداره کړي، غریبي او محتاجي به رب العالمین تر د ټول عمر دپاره ختمه کړي. نو د غریبۍ د ختمولو دپاره او د مالداره جوړېدو دپاره دا وظیفه خو یو انسان شروع وکړي انشاءالله زر تر زر به رب العالمین مالداره کړي. راځئ محترمو دا وظیفه درته ښیم. وظیفه انتهایی اسانه ده. وظیفه دا ده چې د مازدیګر او د ماښام د مونځ په دې میاشت کې د ماښام او د مازدیګر د مونځ په دې وخت کې به په دغې میاشت کې به یو پیړۍ د سورة الواقعې دغه تلاوت کوي. کوم انسان چې د مازدیګر او د ماښام په منځ کې د سورة الواقعې تلاوت کوي او روزانه کوي پابندۍ سره انشاءالله زر تر زر به رب العالمین محتاجي غریبي مسکیني ختمه کړي او رب العالمین به د دې وظیفې په برکت سره مالداره کړي. دله پکار دی چې دې وظیفې سره د یا غني وظیفه ډیره زیاته کوي، یعنی په هر حالت کې د په خولې باندې یا غني وظیفه شروع وي انشاءالله زر تر زر به رب العالمین غریبي مسکیني ختمه کړي او رب العالمین به دې وظیفې په برکت سره مالداره کړي.